د سیلاب او طوفاني بارانونو نه پس هم سخت کال که یو خوا ډېره ځمکه د کروندې لاندې شوې وه نو بل خوا د غنمو پیداوار هم ښه ډېر او زیات شوی دی، پس چې زمیندار د خوشحالۍ څرګندونه کوي او تخم د ښه پیداوار سبب ګرځوي. ګورنمنټ چې کوم تخمونه روغ کړي او موږ له راکړي 10 جریبه به ځمکه راسره وه، ډېر ښایسته غټ غټ وږې غنم مو شوي او تقریبا یاره 11 منه پیداوار یو جریب پر جریب راکړی دی. ښایسته تخم و، مزېدار تخم و. دې دله انشاءالله چې موږ وایو چې دې نه امپرومنټ وشي، ځکه چې مخکې پخوا موږ کرل دا تور لشي او مصري پاک او یو څه بلې د کندو تخم چې به ورته موږ وي، هغه موږ کرئ دونه پیداوار به نه کوو، څوک به زړې پرې راغی، څه مختلف بیمارۍ به پرې راغلي، دې باندې بیمارۍ هم کمې راځي، تخم زبردست تخم راځي. د تیر کال په پرتله سخت کال د جریب په سر پیداوار تر 12 منو پورې شوی، ولې د ګرانۍ له وجې پرې راتلونکي خرچې هم زیاتې شوي دي، څه چې کروندګر پریشانۍ سره مخ کړي دي. سر خو غږ مه کوه، زه خو به نوم نه ځکه چې سونه ده تقریبا کم 4000 ته ورسېده. ډي پي چې کومه ده ډي پي تقریبا 11.5-12 کې چلیږي که نه. یو موږ چې تاسو د غنمو خبره کوئ نو موږ پکې ډي پي مچولې ده او نیټروفاس هم اچولې وه. د محکمه زراعت کراپس ریپورټینګ سروسز څانګې د معلوماتو در مخه سخت کال 7 لکه هکټرونه زیات ځمکه باندې غنم کرلی شوي او 14 لکه میټریک ټنه پیداوار شوی دی، ولې په زرعي ځمکه روانې آبادۍ سره دا مقدار راتلونکي کال کمیدې هم شي، د څه لپاره چې د حکومت هڅې روانې دي. داسې چې کوم لکه د هاوسینګ سوسایټیز دي، لکه بالکل د فرټایل لینډ چې دی چې کوم زرخیز ځمکې دي هغه په څه علاقو کې لکه کنورژن شوی، بالکل موږ سره د دې هم سټډي شته، فایندنګ شته چې د دې دا کنورژن چې کوم کیږي د زرخیز ځمکې چې دی هغې باندې کالونیز وغیره جوړیږي، څه نور کنسټرکشن وغیره پې کیږي، د هغې په پیداوار باندې څه اثرات دي هغه موږ سره یو دغه دی چې هغه یو نیګیټیو امپیکټ دی. خو بل موږ سره داسې ده چې یو موږ سره یو هیډ دی په لینډ یوز کې میلان رقبه کې چې هغې ته موږ کرنټ فیل ووایو، چې کومه ځمکه هغه زرخیزه ده خو هغې یا لینډ لیولینګ پکار دی یا هغې ته څه داسې د اوبو ضرورت دی چې هغه مونږ کلټیویشن ته راواړو. نو که یو طرف ته دا دغه هم کېږي خو بل طرف ته حکومت لګیا دی، زموږ اګریکلچر انجینیرنګ اداره ده، زموږ واټر منیجمنټ اداره ده، سایل کنزرویشن دی، چې هغوی چې کوم د کرنټ فیلو لینډ دی چې کوم زرخیزه ځمکه ده یا کلچریبل ویسټ لینډ دی چې هغې لینډ لیولینګ پکار دی، نو په هغې باندې مختلف چې دی هغه حکومتي پراجیکټس دي چې هغه مونږ کلټیویټډ ایریا ته راوړو، بالکل په هغې باندې کرونده کېږي. د زراعتو ماهرین وایي د کروندې قابل ځمکه باندې آبادۍ جوړېدو سره که یو خوا زمینداري د خطر سره مخ کیږي نو بل خوا د دې د عمله په راتلونکي وختونو کې د خوراک د کمی سبب هم جوړېدی شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه، پیښور.